د کابل قرغې سیمې ته د غځېدلي سړک د جوړېدو او پراختیا چارې پیل شوې دي. کابل ښاروالی هوریت نیوز ته وویل د قرغې تفریحي سیمې ته د غځېدلي سړک چارې به په اساسي ډول ترسره شي. طور که همشهری از ما در جان هستن، الحمدلله کار ساخت سرک قرغه تا سرک 40 متره را آغاز شده. این سرک در حدود 560 متر طول خواهد داشت و به گونه مشخص از بلاک‌های چهره کمبر شروع میشه و به سرک 40 متره ناحیه پنجم وصل میشه. به خاطری که اما حجم ترافیک که از طرف سرک شمال غرب کابل میاد این تقسیم شود. کار ساخت‌سازی سرک انشالله آغاز شده و فعلا در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. له سیمې د تیریدونکي سړک له امله د تخریب شوو کورونو مالکان بیا خوښ دي چې د سړک په پراخېدو به د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي او اسلامي امارات ورته د تخریب شوو کورونو د استملاق حقوق ورکوي. زیات و کم انشاءالله خدای دې مې غاړې نه بندي دا 280 کورو باندې د خشه راله دغه نقشه چې وه نو دا 200 کوره پکښې ولاړه او بیا تقریبا 280 دغه هم وه دوکانونه دا هم پکښې ولاړه. نو اوس پر دا سړک باندې هم اوس که دولت کار دی دا خو سړک دی دا نقشه ده چې پر هر چا باندې رالي که پر تعمیر راسي که پر دوکان راسي که پر بنګله راسي ځي پکښې دا دولت کار دی دا بندیږي نه. شرونه ورک سو جنجالونه ورک سو اوس چې دی آبادېده سو پخوا چې دی نسو راوتای اوس چې دا سړک دنیا مخ ته ولاړه. اوس موټر چې دی موټر ګوره کورزیند موټر په 4000 5000 په 1000 په 20000 ډالر رانیسي هغه چې راځي په کډه کې ونښي و چې سړک جوړ شي زموږ دپاره دا ګټه کوي ستا دپاره ګټه کوي دا بل دپاره ګټه کوي دا سړک د هېڅ نه دی. قرغه په کابل کې یو له هغه تفریحي سیمو څخه ده چې وخت نه وخت او په ځانګړي ډول د رخصتیو پر مهال ترې د کابل ښاریانو سربیره د ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي هم لیدنه کوي. خو قرغې ته غځېدلې لاره بیا ډېر کله د ترافیکي پیښو او یا هم د ګڼې ګوڼې له امله بندوي. اوس چې د سړک د جوړېدو چارې پیل شوي موټر چلوونکي ورته خوښ دي. این خب با واقعیت که بسیار یک سرک مهم است، سرکی که فعلا است بسیار قیت است. روزای جمعه ازدحام زیادتر میشه، روزای پنجشنبه زیادتر میشه، حادثات ترافیکی میشه، حتی انسان ها را موتر میدن. همینجا ما دیدیم شاهد بودیم. این بسیار خوب میشه بخش مردم یکی حادثات کم میشه، مسلمان ها از این نجات میفته از حادثه. دوم دیگه بسیار بخش مردم خوب راحت میشه، بسیار کار خوب میشه، کار نیک میشه. یو دا سرک اول خو د ښاروالۍ نه ډېره مننه کوو چې دا کوم سرک چې دی په دې باندې به اکثره وخت موږ به تېرېدلو قرغې سرک باندې به زیاتې ټکرې کېدلې نو دې سره به دا کوم یو ټکرونه چې او دا کوم رش و بیروبار شي نو دا به ورسره ډېر کم شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل ښاروالۍ له لوري د کوټې سنګي خیرخاني او ګڼ شمېر نورو سرکونو د جوړېدو او پراختیا چارې پیل شوي.